د فتح په ورځ زه خپله کابل کې وم، کله چې آنلاین رسنۍ مې تعقیبولې، کله چې خبر شوم چې مجاهدینو زموږ ولایت فتح کړی و، نو دغه په عکسو په لیدلو سره زه ډېر خوشحاله شوم او ځکه مې حرکت راوکړ، راغلم چې کله میدان ته راورسېدم، د چوک شاوخوا ټول مجاهدینو نیولې وه، نو ډېر خوشحاله شوم، ډېر داسې د ارامه فضا وه، ډېر داسې د خوشحالۍ احساسات هم کوله، ځکه چې ډېرې بدبختۍ تېرې شوې، ډېر جنګونه و او د جمهوریت په نظام کې ډېرې ناخوالې خلکو ولیدلې، ډېر یعنې زه په دغه د ښار په منځ کې خلکو په ارامه ژوند نه سوای کولی، د جنګ د مین د هر شي خطر به و، چا پرېښودلې نه کار ته تر ناوخته کار نه سوای کولی، په خپل طبیعت کار نه سوای کولی، داسې یو هغه به درته ولاړ یو نظامي کس به ولاړ چې هغه به یا پټکه کوله یا به د اسلحې له زور نه کار اخیسته، نو موږ ډېر په عذاب وو. نو له فتح نه وروسته موږ ډېر خوشحاله شو، ډېر ارامه ژوند نه پیل کړی او ډېرې لاسته راوړنې درلودې د امارت په راتللو سره، نو ډېر کارونه ډېر پرمختګ کړی ده او انکشافي پروژې دي، پسې نور کارونه دي، امنیت دغه امنیت یې تنها له هر څه نه موږ ته ډېر غوره ده.